السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست. ما هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. دوستانو، تاسو خواته د مکتب رخصتیانې شروع شوي دي که نه؟ موږ خواته خو د جولای شروع نه مکتبونه رخصت شوي دي، او دا چې ماشومان مکمل ورځ کور کې وي نو موږ هم کله کله یو ورځ ورته وټاکو او چکر ته یې بوځو، لکه دې هفته کې. نو په دې هفته کې یو ځل بیا موږ ټولو یو ورځ انتخاب کوو. ماشومان مو کور ته نږدې یو پارک ته ویوړل. دا چې د کورنۍ نور غړي هم راتلل نو ماشومان ورته بیخي ډېر خوشحاله ول. پلان همدا و چې هر یو ځان سره هر څه چې غواړي هماغه راوړي او هماغلته یو ځای سره پکنیک وکړو. نو ډېر فکر او سوچ نه بعد ما دا پلان وکړ چې بریاني پخه کړم، ځکه چې د ماشومانو ډېر خوښیږي. هغې دپاره مې اول وریجې خیشتې کړلې او پرې مې ښودلې چې پستې شي. ورپسې بیا د پف پیسټري دا کلچې هم جوړې کړلې چې دا هم د ماشومان ډېر خوښیږي. یو پاکټ پف پیسټري مې راواخیستله او لږ مې پرېښودله چې نرم شي تر څو تاول یې بیا اسانه شي. دا مې بیا هوار کړ او اوبه مې هم پرې ووهلې تر څو بیا بوره پرې ودوړومه نو ښه صحیح ورپورې ونښلي. ورپسې بیا بوره پرې ودوړوله، ولې بیخي ډېر هم نه، ځکه چې زما ډېر بوره او یا هم خواږه نه خوښیږي. زه چې خواږه جوړوم نو کوشش کوم چې خوږوالی کم وي، داسې بیا د ټولو ښه خوښیږي. دا مې بیا دوباره سره راتاو کړ، بیا مې پرې دوباره لږ اوبه او لږ بوره وشیندله او بیا مې دغسې چې کورې پرې کړې. دا ټول مې بیا د داش په دې پتنوس باندې دغسې کېښودل او لږ فاصله مې هم منځ کې پرېښودله، ځکه چې بعد له دې چې دا پاخه شي نو غټیږي. دا مې بیا په 200 درجو کې 15 دقیقو دپاره پاخه کړل. داش نه مې چې وویستل بیا مې پرې لږ نور بوره هم ودوړوله او بیا مې پرېښودله چې یخه شي. دا کلچې چې یخې شوې دا مې په دې شیشهیي لوښي کې کېښوده، سر مې ورته بند کړ او یو څنګ ته مې کېښودله. ورپسې بیا شروع وکړه چې بریاني پخه کړمه. نو اول مې 3 دانې میانه سایز پیاز سپین او میده میده کړ. بیا مې یو دیګ په منقل کېښودلو، غوړي مې پکې واچول او پرې مې ایښودل چې ګرم شي. بیا مې میده شوي پیاز هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړ چې خپل رنګ بدل کړي او ګولډن براون شي. تر هغې چې پیاز سره کېدل نو 3 دانې میانه سایز رومیان مې هم میده کړل. پیاز چې په دغه اندازه سره شول بیا مې پکې رومیان هم ور اضافه کړ او 4 پلې هوږه مې هم میده کړ او پکې واچولو. بیا مې رومیان یو څو دقیقو دپاره سره کړل چې نرم او پکې حل شي. ورپسې مې بیا 2 کیلو د چرګ غوښه هم پکې واچوله او دیګ مې ښه وښورولو. بیا مې پکې د بریاني مسالې نه یو پاکټ واچوله او 4 غټې قاشغې په اندازه مستې مې هم واچولې. بیا مې دا ټول ښه سره ګډ کړل. غوښه مې همداسې یو څو دقیقو دپاره سره کړله. بیا مې پکې 2 پیالې ګرم اوبه واچولې او دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښودله چې غوښه نرمه شي او قورمه هم برابره شي. منځ منځ کې مې دیګ سر خلاصولو او دیګ مې ښورولو تر څو بیخ ونه نیسي او غوښه ونه سوځي. هر یو 8 دقیقې بعد مې همداسې کولو او اور مې هم ورته په میډیم باندې ایښی و. غوښه چې تقریبا پخه شوله بیا مې پکې یو څو دانې الو بخاره هم واچوله او قورمې سره مې ګډ کړ. الو بخاره سره بریاني ښه ترسکونه او ډېر خوندوره راځي. یو طرف ته مې د قورمې دیګ ایښی و چې همداسې پخه شي او اوبه یې بیخي پکې ورکې شي، او بل طرف ته مې د وریجو جوشولو دپاره هم اوبه په دیګ کې واچولې او اوبو کې مې 3 غټې قاشغې په اندازه مالګه هم واچوله او 3 پاڼې د تیز پته یا هم بې لیف نه هم واچولو. لږ مې دیګ وښورولو او پرې مې ښودلو چې اوبه یې جوش شي. دا چې ګرم اوبه مې پکې کارولې وې نو ډېر وخت یې ونه نیولو. اوبه چې لږ نور هم جوش شوې بیا مې پکې خیشتې شوې وریجې هم واچولې او پرې مې ښودلې چې تقریبا 80% نرمې شي. تر هغې نو قورمه هم تیاره شوه او وریجې هم جوش او نرمې شوې. بیا مې وریجې چاڼ کړلې او پرې مې ښودلې چې اوبه یې بیخي ترې لاړې شي. ورپسې بیا کوم دیګ چې غوښتل وریجې پکې دم کړمه، هغې کې مې اول لږه قورمه واچوله، بیا مې پرې وریجې واچولې. د وریجو په سر مې بیا غوښه او لږه قورمه واچوله او لږه قورمه مې ترې وساتله چې بیا آخري قطار کې پرې واچومه. بیا مې دوباره وریجې پرې واچولې او باقي قورمه مې هم پرې واچوله.
ورپسې بیا 3 غټې قاشوغې په اندازه د وریژې مسالې نه هم پرې واچوله. د نیمې پیالې په اندازه تازه دڼیا مې هم میده کړله او په سر مې ورته واچوله او یو څو دانې د لیمو ټوټې مې هم پرې کېښودلې ځکه چې دې سره یو ډېر خوندور مزه وباسي. ورپسې بیا د دې دپاره چې ښایسته رنګ وباسي نو لږ نارنجي رنګ هم پرې واچولو. په آخر کې مې پرې 2 دانې کاغذ کېښودل او 15 دقیقو دپاره مې همداسې په دم کېښودو. دا چې هوا ګرمه وه او ګرم هوا کې تروې ډېر خوند کوي او زما د ژوند ملګري تروې یاسې هم ډېر خوښیږي نو هغه ته مې لږ تروې هم جوړې کړلې. مستې مې خپله یو شپه مخکې تیار کور کې جوړ کړي وو ځکه چې تروې زما د بازار مستو سره اصلا نه خوښیږي او کورنۍ مستو سره ښه خوندور هم راځي. مستې مې په یو جوسر کې واچولې، بیا مې پکې مالګه او یخې اوبه هم واچولې، بیا مې مکسر سر بند کړ او یو څو دقیقو دپاره مې مکس کړ. تروې چې جوړې شوې بیا مې یو بل کاسې ته واړولې او یو دانه بادرنګ مې پکې دغسې میده میده کړ. مالګه مې هم ورته دوباره چک او لږ وچه نعناع مې هم پکې واچوله او دا ټول مواد مې سره ګډ کړ. په آخر کې مې بیا کافي واوره پکې واچوله او دا مې دوباره ښه سره مکس کړ. بیا مې بوتلونو کې واچول او دا نور شیان مې هم ټول آماده او موټر کې مو ځای په ځای کړ. ډېر وخت راسره نه و ځکه مې باقي کارونو نه ویډیو هم جوړه نه کړله ځکه چې ما فکر کړی و چې ناوخته شوي وو ولې موږ بیا هم ټول ناوخته رسېدلي وو. تر څو چې موږ هلته رسېدلو هېڅوک نه و راغلی. هلته چې ورسېدو تر څو دا نور راتلل نو ماشومان سره لږ دې خوا خوا وګرځېدو او د پارک چکر مو ووهلو. دې پارک ته موږ ډېر راغلي یو او د ټولو ډېر خوښیږي هم ځکه چې پراخه ساحه لري. هلته ماشومان کولی شي د خپلې خوښې لوبې وکړي یعنې زړه یې نه پکې تنګېږي او ډېر رش هم پکې نه وي. نو دا یو وجه ده چې زما هم دا پارک ډېر خوښیږي. زموږ خواته خو سږکال هوا ډېره ګرمه شوې ده. دوستانو ستاسو خواته هوا څنګه ده؟ او تاسو خواته هم هوا ډېره ګرمه دی که ګزاره کېږي؟ دا چې لمر ډېر تیز و نو ماشومان مې په لډو کې مصروف کړه او پرې مو نه ښوده چې لمر خواته لاړ شي. وروسته چې هوا ښه شوه بیا مو پرېښوده چې هر څه یې زړه و هماغسې یې کول. بیا نو دا نور هم راورسېدل، ډوډۍ مو هم تیاره کړله. اول مې وریجې ښه سره ګډې کړلې، بیا مې غوریو کې ویستل. دا چې وریجې ډېرې وې او یو دیګ کې نه ځایېدلې نو ما دا 2 دیګونه کې دم کړي وو. دا نور نو چا پیزا راوړې وه، چپلي کباب، قابلي پلاو، د چرګ قورمه او داسې نور شیان. ډوډۍ نه بعد بیا ډېر وګرځېدو، ساعت مو هم ډېر تېر شو. ماښام خواته بیا هوا هم آهسته آهسته خرابېدله نو موږ هم خپل کورونو ته لاړو. دوستانو دا د نن ورځې ولاګ هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. په ځان ډېر خیال وساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.